سلامونه بعد ډیرو لایف شټ ویډیوګانو نه بعد د انالیسیس ویډیو ته راغلاست نو په دې ویډیو کې به موږ انالیسیس کوو چې مارکیټ چیرته تللی شي را روانه هفته کې را روانه دوه هفتو کې یا را روانه میاشت کې د خیره سره نو زه سیده ویډیو شروع کوو ویډیو نه مخکې که ویډیو مو خوښ شات من لایک کړئ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ نو موږ زو چې د منثلی نه شروع کوو ځکه چې څو هفتو کې ما ویل چې لاندې لیکوډیټي علي خو په هغه هفتو کې وانه ایستله چې تاسو به مو وایي چې ولې چې دی وایي علي هغې نه علي راځئ د منثلی نه شروع کوو په منثلی کې که وګورو دلته موږ یو دانه فراري کپ لرو میاشتنی دلته موږ بولیش اف جی لرو میاشت لپاره ښه که دلته وګورو د پریویس منث لو چې دا نه ده ایستل شوی صحیح ده چې د دې زیات چانس شته دی چې سره هم اوفر کړي ګوره ښه چې داسې مو اوفر کړي دا ځای والي او بیا داسې مو اوفر کړي نو بله دا چې دا اوس چې دی د ایران او د امریکا بیا جنګ دی نو د تیلو قیمتونه جګیږي سره هم چې ګورې افغانستان کې هم ښه قیمته شوي نو او ګولډ چې دی راولیږي نو زو افتنی ته هفتنی کې وګورو چې کوم ځای کې موږ کلیک کړی ولې میاشتني کې دا بله مو چې هغه ماته واقعا صحیح ښکاري لکه چې لږ غټ هم دی دا زموږ بل فیجي شو زو هفتني ته دا د منثلی فبروري کې هم صحیح شو په هفتني کې چې دی موږ لرو دلته دا فبروري کې صحیح شو دا شی لرو دا فبروري کې ورې زه به مارک کوم بولیش اف جی زه به دا پاک کوم صحیح شو ځکه چې که دلته ټچ وکړي نو هغه پکې راځي او بل دا میاشتنی زه پاک کوم ځکه چې هفتني کې دلته لیکوډیټي لري نو دې نه معلومه دا ده چې دلته کېدای شي دا کار ورنه کړي او دا لیکوډیټي والي صحیح شو امید لرم چې ښه انالیسیس باندې سر خلاص شي ستاسو ښه موږ چې اوس هفتني چارټ کې یاستو چې دا زموږ لیکوډیټي وه که نه د منثلی صحیح شو همدارنګه که هفتني ته وګورو هفتني کې چې دی موږ دلته لیکوډیټیانې لرو یوه شوه ستا لږ وړوکې کومه او دوه شولې اوس ګورئ ښه چې دا اف جي ته ولې راتګ کولی شي زما د نظره هغه دا چې که دې کنډل د دې لویه ایستې وه بیا به راتلی او بیا به ویلي چې ولا دلته نشي راتلی دا اف جي ایستل شوی صحیح شو خو نه دی چې دی نه دی ایستی او لاندې یې پرېښې ده از لیکوډیټي او مارکیټ چې دی لاندې ټچ نه دی کړی اف جي چې دی لا ژوندی پاتې ښه نو که بره خواته وګورو ښه ډېرې لیکوډیټیان لري د دې نه نیولې تر دې پورې ښه ډېرې لیکوډیټیان شته ښه ځو چېرته ورځني چارټ ته همدغسې موږ انالیسیس کوو چې مخکې همداسې ځو صحیح ده نو ورځني چارټ کې که وګورو صحیح شو دا اف جي چې دی اورډر بلاک کې هم دی یعنې دا ځای چې دی قوي دی لکه اوس دا چې د هفتني کې اف جي دی په ورځني کې اورډر بلاک دی صحیح شو نو دا چې راځي دا ځای قوي راځي ښه بره خواته څه لرو بره خواته داسې خاص شی نه لرو چې موږ یې مارک کړو ورته چې هغه ځینې مارکیټ راوغورځېږي او هغه ته اول ټچ وکړي بیا راوغورځېږي ځو چې دی څلور ساعته ته ځو څلور ساعته کې موږ څه لرو څلور ساعته کې چې دی ښه پرېمانه لیکوډیټیانې لرو هغه څه شی دي هغه ده که غټ ټایم فریم ته لاړ شو ښه پرېمانه لیکوډیټیانې هغه کې هم شته دي نو موږ چې دی اوس د څلور ساعته مارک کوو هغه چې دی بیا په هفتو ایستل کېږي صحیح شو چې تر څو یې دلته ټچ نه یې کړی دلته لاندې اول به لاندې ټچ کوي بیا به څه شی کوي ورسې درته وښیم ښه اوس به یې کومه لیکوډیټیانې ښیي هغه دي دا لیکوډیټیانې ده نو دا چې تر څو مارکیټ دا لیکوډیټیانې صحیح شو ورسې په یو بل هغه باندې مارک کړم درته هغه دي دا لیکوډیټیانې صحیح شو نو چې تر څو مارکیټ په دې ځای کې په دې فیجي کې یا دغه اورډر بلاک کې ټچ نه یې کړی مارکیټ چې دی د دې ځایانو لیکوډیټیانې نه شي ایستی زما شخصي نظر
وشي زه چې څونه تجربه لرم او هغه دا چې بله دا چې بغیر د تجربې هم کرته وایو نو دلیل یې دا دی چې دلته مارکیټ داسې قوي ځي کې ټچ نه دی کړی چې دا بره بوځي صحیح شو داسې قوي ځي کې ټچ نه دی کړی چې دا مارکیټ بره بوځي نو اول به چې دی ټچ کوي پوه شئ یو کلک ځي کې به ټچ کوي نو داسې وګڼه چې دا لکه یو جمپین دی پوه شولې چې دلته ټچ وکړي نو داسې نه به بیا خیز رالي داسې نه کېږي که نه چې جمپین باندې لا ټوپ اچولی نه معلوم نه چې چېرته ځي اول به پرې ګام راچوي شیبه کې ګام پرې راچوي بېرته به ځي هوا ته به ځي کوي داسې کار کوي پوه شئ نو زه چې دی څلور ساعته کې چې مونږ وکتو هغه دا لیکوریټیانې ولې نو د شخصا درته ویمه چې مارکیټ کاول بایران ټرپ کی هغه داسې کوي ګوره راځي به دوی څلور ساعته اورډر بلاک کې به ټچ کوي صحیح شو د څلور ساعته اورډر بلاک کې به ټچ کوي کاول واقعا وغواړي بایران ټرپ کی ګوره دا زه نه یم چې تاسې به حتما ځي ګوره ښه فقط که داسې وکړه نو پوه شي چې بایران ټرپ کېږي بیرته داسې موو سره ښه ښایسته موو ورکولی شي دلته ټچ وکړي راوغورځېږي بیرته که دلته اول لاړو حتما راغورځېږي درته زه وایم پوه شئ که اول دلته لاړو دا یم سیګنال شو څه شو که اول دلته لاړو مارکیټ د دې نه مخکې چې دغه لیکوریټیانې والي نو بیرته دې لیکوریټیانو پورې راغورځېدلی شي او که اول یې دلته ټچ وکړو دلته ټچ وشو نو د دې ځای نه کېدی شي چانس یې بیخي زیات دی چې مارکیټ بره خواته کش کېږي او منډه ووهي ځو یو ساعته ته چې یو ساعته کې مونږ څه لرو په یو ساعته کې که په دې چارټ کې ګورو ښه پخې لیکوریټیانې شته دي ښې ډېرې دي صحیح شو او ګوره د ټول های ریزسټنس لیکوریټي رن دی پوه شئ او لاندې هم ښې ډېرې لرو ښه زموږ سیګنال داسې شو نور لاندې نه ځو ځکه چې مونږ خو ټریډ نه هلو که نه نو زموږ سیګنال دا شو که مارکیټ دلته اول ټچ وکړو لاندې راغورځېږي او مارکیټ که اول دلته ټچ وکړو دلته نو د ځینه تللی شي بره تر څو پورې چې دا لاندې لیکوریټیان 3815 لیکوریټیانې یې ایستي او یو کی لیول کې چې هغه د اف وي جي دی چې په 3814 کې ټچ ورته نه کړی نو مارکیټ بره نشي بوتلی پوه شئ دا هغه کسان لپاره چې غواړي سره زر والي یا چې وکړي نو تر څو چې مارکیټ دې ځای ته نه راغلی مارکیټ نشي چې کېدلی او د بایران دپاره چې غواړي بای وکړي که نه که اول دلته لاړو نو دا فکر مه کوئ چې مارکیټ چې دی نور بولش شو یا دلته چې دی ایم اس اس یا چینج اف کرکټر چې ورکو نو څه فکر ونه کوي چې نور بایزي نه دا لیکوریټیانې پاتې دي حتما به راځي دا لیکوریټي به حالي بیا به چې دی مارکیټ ځي بره خواته نو دا زموږ انالیسس و هفتې ته شخصا زما داسې انالیسس و نو امید لرم چې خوښ شوی به وي چې که ویډیو خوښ شوي حتما چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ مننه خیر اوسئ